مور مې ویل وی بوجه وړه راوړه. زه اوس وتلم کار په چی باندې لاړم پلار جار شي د اور پر اثر نشته. ډوډۍ یو خور لکه وخت شته دی بس تر څو ډوډۍ نه خوړلې دا څه وی راځه نن به زه مېلمه کوم. هو ته څو سو روپۍ وریجې خورو دا وریجې خرڅې ډېرې ښې وریجې ورکړې. یک 20 روپۍ راپورته شل به بس ډېر غریبي ده. شل روپۍ بس ده. دغه دی کاکا دغه کراچي دار څه به تا ته زه وسپارم دا یې تا دي. صحیح شکر رمضان ډېره مننه الله دې تاسو عزت وکړي خیر وشي. صحیح ده بالکل صحیح ده باور دې خو راځي که نه ولې نه همدا کراچي ته ته ودرېږه دا ستا شو کاکا کور دې ودان نو دغه د ککبیر شو کور هم دا واخله دا د خپلې وریجې دي ګوره بېرته یې کې واله چې نه دې ته نه شم محرومه ده ښه وږی نو زه هم وږی یم دا یې تا شو کاکا ښه سبا مې چای نه وڅښلی بس کور دې ودان خیر وشي ډېرې مننه. دا یې ترموز شو دا د دیګ شو دغه د چوکۍ دي دا د سطل هغه دیګ بخوان ورسره ګازربه 2 تونې وریجې یو تونه لوبیا سره غوړ دا هر څه مې درته اخیستي نه به انشاءالله هر څه در وسپارم. صحیح ده سلام آباد لره او چا چې مرسته کړې چا چې موږ سره مرسته کړې ده الله تعالی ورته نور هم ورکړي خدای ورته اجر ورکړي خدای دې پتو دې هغه نه وساتي مرزونه کور هم آباد دویم لوی. دوستانو قمر بنسټ همیش کوشش کوي چې دغسې خلک چې کار کوي زحمت وباسي خو دغه سره کوم مرجع نه وي تر څو پورې هغه خپل ځان ته کاروبار برابر کړي. انشاءالله موږ به دغسې کاروبار برابرو تر څو پورې د آینده کې د دې جوګښت خلکو سره مرسته وکړي. هغه ورونه چې زموږ صفحه خوښه کړي سفر سره خوښ کوي ویډیو زموږ سره شریکه کړي تر څو پورې نور ورونو ته ورسېږي.